السلام علیکم. په دې وروستیو کې به مو ځینې داسې خبرې او څرګندونې اورېدلې چې د احادیثو د کمرنګه کولو یا د احادیثو د ارزښت کمولو بوی ترې راځي. ځینې ځوانان دی وایي احادیث خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات 200 کاله وروسته لیکل شوي، یا احادیث خو د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه دي، انسانان خو تېروتنه هم کولی شي. یا ځینې کسان وایي موږ یوازې په قرآن تکیه کوو، احادیث ډېر اعتبار وړ نه بولي دوی. دا ډېره خطرناکه موضوع ده، نو د دې دپاره چې پرې پوه شو او خدای مکړه موږ هم په دغه مغالطه کې یا دغه شبهه کې ښکیل شو یا پکې اخته شو، راځئ دا ویډیو را سره تر پای وګورئ، مهمه موضوع ده انشاءالله. پیل په دې کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په پیغمبرۍ باندې مبعوث کېدو، پیغمبر کېدو، په پیل کې په دغه ټولنه کې چې دی پیغمبر کېدو ډېر خلک باسواده نه وو. حتی داسې قبیلې هم پکې وي چې یوه کس هم پکې لیک لوست نشو کولی. قریش پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی له قومه و، په هغې کوم یوازې 19 کسانه د اسلام په پیل کې د اسلام له راتلو سره یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له بعثت سره 19 کسه یوازې په دې توانېدلي وو چې لیک لوست وکړي. وروسته بیا دا شمیر ډیر شو، اما په پیل کې ډیر محدود شمیر و. نو کله چې داسې وو، دغه د علم انتقال څنګه وشو؟ څنګه قرآن کریم، څنګه حدیث زمونږ پورې راورسېدل؟ تر دې شیبې او تر قیامته به دا روان وي. هغه وخت علم یا معلومات چې کله انتقالېدل یو نه بل ته، ډیره تکیه پر حافظې، ذاکرې یا میموري باندې کېده. څنګه؟ یو چا به یو شی زده کوو، ډیر به تکراروو، تدقیق به پکې کوو او په شفاهي ډول به بل ته رسوو. په هغه وخت کې د خلکو ژبه حتی شعر و شاعري وه، چې ژبه باندې خبرې به کولې، شعر و شاعري باندې به استدلال سره کوو. هغه مهال خو که موږ تاسې اوس زمانه کې فکر وکړو حافظې کمزوري دي، دا منو، اما هغه وخت داسې نه وو. اکثره وخت علم به له یوه بل نه بل ته په شفاهي ډول باندې انتقالېدو او ډېره تکیه په حافظې باندې وه. تنها به دې اکتفا نه کېده، وروسته راځمه چې احادیث د قرآن کریم آیتونه په پاڼو باندې لیکل کېدل. خو مخکې تر دې موږ تاسې که نننۍ زمانه کې وګورو، ټکنالوژي د ژوند ډېر ستړی دی، شور او ځواک دی، ستړیاوې دي، بېلابېلې ناروغۍ دي، ذهني او تشویشونه دي، همدې زموږ حافظه متاثره کړې ده. انسانان ډېرې قوي حافظې نه لري. اما هغه مهال ژوند ډېر طبیعي و، شور او ځواک نه و، دغه عصري ژوند نه و، طبیعي خوراکونه او طبیعي ژوند و، او صحابه هم ډیر مصروفیتونه نه درلودل، یوازې جهاد، د قرآن کریم زده کړه او حدیثو ته پاملرنه وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم درسي حلقو کې به ناسته وه. هماغه و چې دوی به دغه هر څه زده کول، بیا به نورو ته انتقالول. یو له بل نه به پوښتنه کوله چې په دې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي، هغه به دا زده کول، بیا وروسته نورو نسلونو ته انتقالېدل. دا د موضوع یو اړخ. بل اړخ ته راځو، کتابت ته یا لیک ته، چې هغه زمانه کې آیا لیک لوست کېده، لیکل کېدل؟ بالکل کېدل. مثال به د زید بن ثابت رضی الله عنه راواخلو، دی چې د وحی د لیکونکو له ډلې یا د کتاب وحی ډلې یو غړی دی، او همدارنګه د قرآن کریم د راټولولو پلاوي کې هم غړیتوب درلود. دی څه فرمایي؟ وایي موږ به قرآن کریم د خرما له ونو راخیستل شویو پاڼو چې عصبي بولی، او همدارنګه د ځینو یو ډول تیږې دي چې لخافي بولی، او صدور الرجال یا د خلکو له سینو یا له حافظونه به موږ قرآن کریم راټولاوه. د قرآن کریم د راټولولو بحث بیل دی چې کله قرآن کریم د پاره یو هیئت وټاکل شو، د ابوبکر صدیق په وخت کې عمر رضی الله عنه دا وړاندیز وکړ چې کله صحابه ډیر شهیدان شو، حافظان د قرآن کریم، بیا یې غوښتنه وکړه ابوبکر صدیق ورته ویل چې دا راټولول چې په یو مصحف کې راټول شي. لیکل خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې کېدل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم
د وحی د لیکلو یو ډله درلوده چې کتاب وحی ورته وایي. په هغې کې د 4 یارانو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر، عثمان او علي رضی الله عنهم، د دې ترڅنګ ابان ابن العاص، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، معاذ ابن جبل او ارقم ابن ابي الارقم او ځینې نور صحابه چې دا نمونې په شکل باندې ما نومونه یاد کړل. دوی د وحی لیکونکي وو. دوی چې به کله د قرآن کریم آیت نازلېدو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به دوی ته ویل چې ولیکئ. دوی به په عصب باندې هغه پاڼې چې دي د خرما له ونې راخیستل شوي، یا مثلا په نورو شیانو باندې بېلابېلو ورقو باندې دوی دغه وحی لیکله، یا د قرآن کریم آیتونه به لیکل، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته ویل په خپله چې دا آیت دې ځای کې ولیکئ، دا آیت دلته کوي، یا که زده کول به یې ورته آیتونه به ټول ترتیب باندې ورته زده کول. تنها په حافظې باندې اکتفا نه کېده، بلکې لیکل کېدل، حافظې کې زده کېدل او بیا نورو ته انتقالېدل. قرآن کریم چې کله راټولېدو، را جمع کېدو، د همدغو اسبابونه، د حافظې نه، ځکه دې دپاره یو کمیټه ټاکل شوې وه، هغې چې به کوم آیت چا ورته ووایه یا به څه راوړل، ټولو دغه پلاوی چې فکر کوم 2 کسه که 2 کسه شمیرو د دوی به دغه آیت ارزاوه چې آیا د دوی حافظې مطابق دی که نه دی. 2 کسه که 10 کسه د دې دپاره یو ټیم ټاکل شوی، دا به ټول ارزیابي کول، بیا به لیکل، بیا به راټولول، قرآن کریم به مصحف کې یا تدوین کول به. لیک او تدوین سره فرق لري. لیک دا دی چې ته هر ځای کې ولیکي. تدوین یعنی راټولول د ټولو چې په یو مصحف کې راټول کړي. دا د عثمان رضی الله عنه په وخت کې راټول شو د یو مصحف په توګه. بیا د حجاج ابن یوسف په وخت کې د ته شکلیات ورکړل شو چې کله اسلام پراخېدو، نور خلکو د عربي په لوست کې مشکل درلود، بیا د زبر او زیر او پیخ او دغه شکلیات دا به د حجاج ابن یوسف په وخت کې قریشی لهجه انتخاب شول، ځکه قرآن کریم هر چا په خپل لهجه لوستو. بیا قرآن کریم هغې نه وروسته یوه لهجه باندې انتخاب شو چې قریشي لهجه ده، د قریشو لهجه ده چې موږ یو تاسې کوم اوس لولو، عامه د قریشو لهجه ده. اوس لازم بیرته احادیثو ته چې کله قرآن کریم په دغه شکل باندې لیکل کېده، آیا احادیث هم لیکل کېدل که نه؟ احادیث هم لیکل کېدل. په دې اړه بېلابېل روایتونه دي. ځینې احادیث داسې وشته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې له لیکلو منع کړي، خو هغه احادیث چې د لیکلو اجازه ورکړي دغه پخواني احادیث یې منسوخ کړي دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اجازه ورکړې ده. دا په دې شکل کېږي که یوازې حافظې باندې دغه شفاهي ډول باندې دغه د احادیثو انتقال وشي، دا داسې کېږي لکه زما پلار ماته یو نصیحت کوي، دا زه خپل اولاد ته وایم، زما اولاد زما لمسي ته وایي، او همداسې پسې سلسله دوام کوي. 3-4 نسله وروسته یو څوک وایي چې ما له خپل پلاره واورېدل، هغه له خپل پلاره اورېدلي، هغه له خپل پلاره، یا تر ما یا زما پلاره پورې دغه سلسله رسیږي. یا تاسې همداسې ځینې خبرې داسې په ټولنه کې شته دی چې موږ او تاسې اورېدلي، هغه منسوبوو خپلو نیکونو ته یا بل چاته. موږ او تاسې ته تاریخ په همدې شکل راغلی. پخوا وخت کې ډېرو انسانانو همدغه شفاهي انتقال باندې د علم یا د پوهې یا د معلوماتو تکیه کوله. تر نن موږ او تاسې پورې د ډېرو خلکو کیسې راغلي دي چې که موږ او تاسې دا وایو چې نه احادیث د خلکو په لاس لیکل شوي دي، نو بیا دغه نور معلومات سره څنګه کوو؟ قرآن کریم هم د صحابو په لاس باندې لیکل شوی دی، بیا خو دا هم انسانانو لیکلی دی. او دا چې تاسې وایي چې انسانان تېروتنه کولی شي، خو هلته هم د بیا قرآن کریم کې هم دا شبهه واردېدی چې نعوذ بالله. ځکه قرآن کریم وحی وه، نازلېده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم کتاب وحی درلودل، په هغوی به لیکل، حتی ادرس او دغه به د آیتونو ورکو. هر کال به جبرئیل امین راتو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به د قرآن کریم گردان کوو. بیا وروسته دا به د حافظې یا نورو صحابه او حلقې درلودې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به مخامخ د قرآن آیتونه زده کول او حفظ کول. به قرآن کریم خو یو دم نه ده نازل شوی چې ټول یو دم د یو چا په حافظه کې پچکاري شي. په 23 کلونو کې نازل شوی دی، وخت په وخت آیتونه نازل شوي، صحابه او هغه حفظ کړي دي. او یو صحابي نه، 10 صحابي نه، 100 صحابي نه، لک نه ډېر صحابه دا ټول د قرآن کریم
پوهانو قران کریم کې معلومات درلودل، قران کریم اکثر حفظ کړو. نو که یو غلطي وکي خو بل به نه کوي، که بل غلطي وکي بل نه کوي. د قران کریم دغه د راټولولو د لپاره الله پاک دغه اسباب برابر کړي، د انسانانو حافظه وي او یو د بل ته انتقالو لیکلو په دغه واسطو باندې قران کریم تر موږ را رسیدلی دی. خو حدیث د حدیثو د لپاره هم دغه تګلاره وه چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره وکړه، صحابه به ځینې صحابه داسې و چې هغوی به لیکله. د حدیثو متخصص او څېړونکي محمد مصطفی الاعظمي په خپل موندنه کې یا په خپل کتاب کې د لسګونه هغه صحابه او نمونه انتقال کړي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې حدیث لیکل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوي لیکلي او اجازه ورکړل شوې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لخوا. د بیلګې په ډول د عبد الله ابن عمرو ابن العاص مثال راخلو. هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خولې چې هر څه اوریدل لیکل به. قریشو دې منع کړ، ورته وویل چې دا ملیکه، ځکه کېدای شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځینې وخت کې احساساتي، ځینې وخت کې خوشاله یا یو خبره کوي چې هغه راضي نه وي چې ولیکل شي. دا ملیکه منع کړ. د ورغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا خبره شریکه کړه چې دا حدیث لیکم یا ستاله خولې ویناوي لیکم، خلک نه پریدي. قریشو زمانہ کړه هم لدینه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک خولې ته اشاره وکړه او ویل چې اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه الا الحق. په الله دې زما قسمي لدې خولې له حق پرته د بل څه نه راوځي. موږ قران کریم کې ډیر مثالونه لرو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې نظر څرګند کړي چې الله پاک هغه نه دی غوښته، الله پاک آیات نازل کړی دی او د هغه بدیل لارې خودلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. احادیث په خپل ذات کې وحی ده. من قدسی احادیث لرو چې مفهوم او معنی د الله پاک له خوا ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې د حدیثو په شکل دي. د قران آیاتونو سره فرق لري. فرق د قران آیاتونو سره دا دی چې د قران د آیاتونو فضیلت په شان فضیلت نه لري، لکه په لوستو باندې اجر ده. همدغه سي چې قران کریم آیاتونه دي دغه سي حدیث نه دي، اما وحی ده. ځکه چې په خپل د الله پاک رضایت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې کله یو څه وایي، ځکه چې الله پاک ویلي چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. د قران ته راځي ده او هر هغه څه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خولې راوځي، ځکه هغه پیغمبر دی، پیغام رسون کې دی. هغه لزان څه نه وایي، کله ځان نه داسې څه وایي الله پاک ردی ورته چې د الله پاک خوښه نه، د الله پاک رضا ور سره نه. دا صحیح ده چې ټول حدیث چې د حدیث اطلاق پکېږي ټول صحیح نه دي، اما د دې لپاره متخصص علما دي، د جرح او تعدیل علم دی چې هغه کې علما د صحیح او ضعیف حدیثو ترمنځ فرق کړی دی، د په کټګوري باندې تقسیم شوی دي. د دې لپاره شپې ورځې علما او متخصص علما او خلیتو یې کړی دي چې صحیح حدیث را ټول کړي او له ضعیف حدیثو نه جدا کړي. د صحیح حدیثو په سند کې چې لږه شبهه موارد شي، علما په غي باندې د صحیح حکم نه کوي چې بیخي فوق العاده حدیث دي. اما داسې حدیث هم شته چې بیخي ثابت دي چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت شوی دي، چې دا غي بیلګي صحیح بخاری او صحیح مسلم او ځینې نور کتابونه دي چې په غي باندې ان شاء الله څه شي برسته خبرې کوم. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه چې احادیث لیکل د یو صحیفه لرله، د حدیث یو کتاب ګوټه لاره چې په هغه کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په خپل صحابي او هغه نه تقریبا شاوخوا 400 احادیث لیکلي دي چې صحیفه الصادقه نوميږي یا الصادقه. په دې نوم باندې دغه صحیفه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه لیکلي. ابو هريره رضی الله عنه یو کتاب ګوټه لاره د احادیثو چې 222 احادیث په کې شاوخوا لیکل شوی وو. ځینې دا شمیر ډیر بولی، خو ما اول کېږي چې 222 احادیث په کې لیکل شوی روایت کړي خو ډیر دي، اما د په خپل لیکلی وو. نو چې کله د صحابه په وخت کې احادیث لیکل کېږي او بیا راځي تابعین او تابعین تبع تابعین او تبع نور نسلونو تر انتقالیږي، د کې ستونزه څه ده؟ قران کریم چې را انتقالیږي خو حدیث هم را انتقالي دي شي. نور صحابه دي
دا غوي نمونه لیکل شوی دي په د کتابونو کې چې کړه دي معلومات او کوم ستونزه پکې نشته ده. هغه کې د ډیرو داسې صحابه لکه مخکې چې ما دغه متخصص خبره وکړم محمد مصطفی الاعظمي د لسکونه صحابه او نمونه لیکلي دي چې دوی بس احادیث لیکل کتاب ګوټي لرل هر چا. امام حسن البصري رحمه الله تابعی ده د صحابه زده کړه کړې و د صحابه سره ناستو د صحابه احادیث زده کړې دي. نور امامان امام ابو حنیفه د خپل حتی کتاب لري د احادیثو د ته منسوب شوی او کتاب دی مسند امام ابو حنیفه. ځینې خلک وایي چې هغه حدیث نو زده وي او هغه وخت کې حدیث ورته نو رسیدلی یا نه درلودل اما دغه په نوم باندې کتاب دی. احادیث هغه ته ډیر زده وو صحیح احادیث ورته زده وو نو هغه سه حافظي خلکو درلودي او د دې حدیث لپاره خدمت کړی دی. نو زه ته څنګه وایو چې 200 کال وروسته حدیث لیکل شوی صحیح ده د صحیح بخاری په شان تدوین شوی به 200 کال وروسته اما صحیح بخاری خدا امام بخاری خدا احادیث لزانه نه دي لیکلي. امام بخاری دغه حدیث ورته انتقال شوی دی هغه په یو کتاب کې راټول کړی دی. دا څه نه ده چې امام بخاری چې کله حدیث لیکو تر دې مخکې حدیث نه لیکل شوی. د امام بخاری استاد اسحاق ابن راهوی هغه محدث او هغه کتاب لري د حدیثو تر هغه مخکې تابعین هم کتابونه لري د حدیثو. دا خو نه ده چې امام بخاری ته نه لیکل. امام بخاری دغه حلقه یا دغه زنجیر په حلقو کې و حلقه ده. امام بخاری څنګه د کتاب لیکلو نیت وکړ د تاریخ تاسو ولولئ د خپل استاد په حلقه کې ناستو د حدیثو درس وایا. اسحاق ابن راهوی د امام بخاری استادو هغه د ارمانو کویل کاش کې داسې څوک پیدا شي چې د حدیثو لړلې یو مختصر کتاب ولیکي چې صحیح حدیث پکې راټول کړي. امام بخاری هم دغه ځکه نیت وکړ چې دا کار زکو او د دې کار اراده وکړه او د دې لپاره ووته شپه او ورځې زحمت وويسته او حدیث راټول کړل. سند چې به څومره د توانه او وسوه پلاتنه به کوله چې حدیث را پیدا کړي او حدیث راټول کړي او همدغه صحیح البخاری په خپل هڅو کوششونو زیار باندې راټول کړ. د ځان نه دی لیکل بلکې راټول کړل تدوین کړل. تر د مخکې مو خود یو مختصر کتاب چې کوم حدیث چې د پیدا کړي د راټول کړي دي هغه پکې لیکلي دي چې د علماو د نړیوالو د امت د علماو په اتفاق سره د حدیثو تر ټولو صحیح کتاب دی. ورپسې بیا مسلم دی او ورپسې نور کتابونه دي او الله پاک چې دې کتاب ته دومره قبول لیکل د خلکو ترمنځ دومره دا کتاب پراخ پور شوی او دومره کار ورته شوی دی او د امت لپاره یو ستر کار کړي او په امت یو لوی احسان کړی دی. مونږ پښتو اپلیکیشن جوړ کړی دی پښتو ته مجبړلی دغه حدیث پښتو اپلیکیشن مو جوړ کړی دی. د دې ویډیو په کمنټ کې لینک شته دی تاسو په آیفون او انډراید موبایلونو کې ډاونلوډولای شئ. د امام بخاری له پیدا کېدو وړاندې ځینې تابعین چې دوی تدوین شوي لیکل شوي کتابونه درلودل. د مثال په ډول همام ابن المنبه د ابو هريره رضی الله عنه مباشر شاګردو یعنی بلا واسطه لاغنه حدیث د کړي دی روایت کړي دي. په خپل صحیفه کې یو سلات د حدیث لیکل شوی لیکلي دي. بل مثال د معمر ابن راشد البصري ده 1415 احادیث لیکلي په خپل کتاب کې. مشهوره مثال امام مالک ده رحمه الله 3000 احادیث په موطا خپل کتاب کې الموطا کې لیکلي تدوین کړي دي. امام بخاری امام احمد ابن حنبل یا ورسته د دوی شاګردانو کې راځي چې ورسته به دوی حدیث راټول کړي دي او تدوین کړي دي. اوس که یو څوک دا وایي چې دا شبهه ورده یا دا شبهه د خلکو اذهانو کې ځای پر ځای کوي چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم
له وفات 200 کاله وروسته راټول شوي لیکل شوي یا تدوین شوي دي دا هیڅ علمي قیمت نه لري دا شبهه او دغه خلک د حدیثو په علم کې په الفبا هم نه پوهیږي. څنګه یو انسان دغه شبهه راخیستی شي په دې باندې حکم کوي شي؟ د جرح و تعدیل یا د حدیثو د علم دومره متخصص علما تیر شوي دي، په حدیثو کې دومره احتیاط شوی دی د دې په سند کې چې څومره کار د څومره زده کړه پکې ضرور ده، څومره پوهه پکې لازمه ده چې صحیح حدیث تر ضعیف حدیث یا تر موضوعي حدیثو جدا کړي. د دې لپاره شپه او ورځ کار شوی دی. زه او ته په خپل ډیر کوچني او ابتدایي یا په هیڅ علم باندې راځو او په حدیثو باندې رد کوو چې دا 200 کاله وروسته لیکل شوي، یا موږ یوازې قرآن منو، قرآن ثابت ده او حدیث خو د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه دي، په دې کې په دې اعتبار نشي کېدی. صحیح ده چې ضعیف حدیث شته، اما صحیح حدیث علماو چند کړي دي، لکه څنګه چې امام بخاری چند کړي داسې نور علماو چند کړي دي او موږ تاسو ته را رسولي دي. نو د انسانانو خبرې په دې برخه کې مه منئ، د شبهې مه منئ، د الله پاک خبره ومنئ چې پخپله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ خبره لزان نه کوي مگر دا چې د وحی په اساس کوي. او په دې سره خپل خبره پای ته رسوم چې الله پاک فرمایي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله پاک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر کوي ووایه د ټولو مسلمانانو ته ټولو خلکو ته چې که تاسې له الله پاک سره مینه کوئ، الله پاک در باندې ګراني، فتبعوني، نو زما خبره ومنئ، زما د لارې تابعداري وکړئ، زما حدیث ومنئ. یحببکم الله، الله پاک به له تاسې سره مینه وکړي، په الله پاک باندې به تاسې ګران شي.